بہترین ڈانسر بتاستو بدے پارٹی کی ملاوی نو بیتاستو دا مردان دا کدڑا دا راوستو ضرورت نشتا ہر کور کی بتاستو سپیشل کدڑا ملاوی ڈانسر برتا ملاوی کی نو بچا خرچی میں کوئی پڑا منگانی ٹھیک ہے جی کہنا تو دوی سرابیتا کوئی دیر کلی ڈانسران بدل لیگی نو بہرحال دا قرآن پر نسبت تلاوت وینا سرا جبریل امین راضی دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر شنڈ بانی خپلی شنڈی مبارک اگدی زکا چی پدغ شنڈ بانی دا اللہ رب العزت دا کلام تلاوت کی گی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین تاسو بدا خبر کوئی چاہو دا صحابو دورو باغو دیر صفا و پاک خلقو آخو دیر جوندی خلقو دا رب دا محبوب عاشقانو دا رب دا محبوب سرے پلزان شندلو مال شندلو اولاد شندلو سمکی شندلو پراپرٹی قربان کریو وس خموندا سے عمل نشو کولے چاہا مقام تورسو دا سنرا نا 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 ذرا تازہ قصہ ہم کو دا وسنا یو نیم سال کالا مخی دیر وقت انہا شوئے لاکم بشوی ہم بدے قاریرو کے یو قاری دے امام عاصم رحمہ اللہ چی تلاوت پہ ہر ٹیم داغا پا جوابانی جاریو پاگے حوالے سرا تاریخ لکلی دی چی کلب باتروم تتلو نو جب دیکھلا کنی ولی ہوا دوجتی تپوسو شو دا ولی ویزت دمرا عدد شویم دا اللہ دا کلام سرا ما سرا یروی آسنا چرتا باتروم کم تلاوت شو روکم دمرا مائیں امام عاصم رحمہ اللہ یوزل کلاس تراغے درس تراغے طالبان تکیناستو ناشنا خوشبولا معطر ماحول لے طالبان تی تپوس کئی شیخ سے محترم استاد جی قاری سے نن خودی دے ناشنا خوشبو لگولی دا کم خوشبو دا استاد محترم خبر پٹکڑا واضح نکڑا خدا طالبانو پا اصرار بانی پا زد بانی دا تپوس کی دا شدت پا وجہ بانی چھ استاد محترمی نپرے خواندو وہی استاد جیوے براتا چھ دا خوشبو دا سشی دا اللہ رب العزت دا محبوب بندہ دا اللہ پا کلام باندی دا مین قاری گویا کی گی خبر کئی شاگردانو تا وہی بیگا خوب کے محمد الرسول اللہ تاسو طولو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتا خوب گراغے وہی ما تیوی چھ عاصمہ تو پکم دگی بانے پکم شنڈو چکم تلاوت کے دا اللہ دا کلام میں وہی زمان پتی شنڈو بانے پخوب کے آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پری شنڈی مبارک کے ہو دے کلن چرا پاسے دلے دا خوشبو روالے دا او زمان طالبانو قاریرو دا دنیا پرفیم نلے دا دنیا خوشبو عطر ندی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شنڈو مبارکو ارو خوشبونا چماتے دا تلاوت پا صدقہ بدل کے چما بدا اللہ رب العزت دا کلام تلاوت کو وسم کو سبابم کو تر قیامت برم کو تاسم تیارو تاسم خلق تیاروئی چتا اللہ دا کلام تلاوتنا کی نمات رب کائنات سما دا شنڈنا کما خوشبو چی جاری کرے دا دا صرف دا اللہ رب العزت دا کلام دا قرب او دا نزدیکت او دا کلوز کی دو پوچھا دا پا کی تازہ تازہ قصہ تازہ تازہ قصہ او الحمدللہ دا مجلس دا جلسے دا سلسلے دا دڑیر وقت نرا روانی دی او انشاءاللہ داخلانی وقت پوری براوانی دا علماء اہل سنت والجماعت دا علماء دیوبند دا قرآن دا اشاعت دا پبلش دا چینی انشاءاللہ من دا آغا کابر سرا من دا آغا مشران سرا نسبت دے من و سرا عہد کرے
تاسو د اغیارو مقابلې وکړې تاسو څنګ د وخت هغه تودې څپېړې برداشت کړې تاسو مالي جاني نقصاناتو سره مخامخ شوئ خو د الله د کلام ویناګانې د هغې اعلانات د هغې تشهیر او پبلشنګ د هغې تعلیمات خورول ستاسو د زنګو نه شروع شوي تر د لحده پورې مونږ د هغه کابرین دیوبند سره وعده کړې ده پرومزم کړی دی دا کنټیکټ هم کړی دی چې انشاءالله د الله رب العزت د کلام دا خدمت د دې دا ترویج دا اشاعت دا حفظ جوړول دا علما جوړول دا مدارس قایمول انشاءالله دلی به اوس تېرېږي مینې به هم تېرېږي مالونه قربانوو جانونه قربانوو وختونه قربانوو خو انشاءالله دا سلسله به ودرېږي نه